د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل لسم پړاو سیالیو لپاره 13 ورځ دغه هیواد په لاهور ښار کې د لوبډلو مالکانو خپل لوبډلو ته د افغانانو په ګډون زیات شمیر لوبغاړي واخیستل. د لاهور قلندر لوبډلې د نیوزیلند توپوهونکی ډیری میچل، د سریلانکا توپوهونکی کوشال پریرا، د بنگلاديش رو توپچونکی رشاد حسین او انګلیستاني سم بیلنګز د لاهور قلندر په دغه لوبډله کې د لوبېدو لپاره واخیستل شول. د کراچي کینګز لوبډلې لپاره بیا افغان لوبغاړي محمد نبی، استرالیوي ډیوډ وارنر، د نیوزیلند تیز توپچونکی ایډم مایلن او کین ویلیامسن او بنگلاديشي توپوهونکی لیټن داس واخیستل شول. د پیښور زلمو لپاره بیا افغان کینلاسی توپوهونکی نجیب الله زدران، انګلیستاني توپوهونکی کولن کیډمور، د سویلي افریقا راونډر لوبغاړی کوربن بوش، د استرالیا ځوان توپوهونکی میکس براینټ او ویسټ انډیزي الیزاري جوزف واخیستل شول. د ملتان سلطان لوبډلې لپاره بیا د نیوزیلند توپوهونکی مایکل بریسویل، د بنگلاديش تیز توپچونکی ناهید رانا، د ویسټ انډیز کینلاسی ورو توپچونکی ګودا کشموتی، د آیرلند چپلاسی تیز توپچونکی جوش لیټل او د ویسټ انډیز وکټ ساتونکی توپوهونکی شهوب واخیستل شول. د کویټي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر سرفراز خان دغه لوبډلې د روزونکي په صفت وټاکل شو، ځکه هیڅ کومې لوبډلې د لوبغاړي په توګه وانخیست. شعیب ملک د نیوزیلند توپوهونکی مارک چپمن، فین آلن تیز توپچونکی کایل جیمی د لوبغاړو په توګه واخیستل شول. او د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لپاره بیا د استرالیا توپوهونکی میتیو شارټ، ویسټ انډیزي الراونډر جیسن هولډر او د سویلي افریقا وینډر ډیوشن واخیستل شول. ټیم ساوتي، احسان الله، جیسن رای، الکس هیلز، افغان لوبغاړی مجيب الرحمن زدران، اشټن اگر، کریسلین کوپر کانلی، ډینل سامس، جیسن برینډروف، مارکس ټیکیټي، موساس هنډریکس، عثمان خواجه، ویلیام سټرلینډ، مستفیض الرحمن، شکیب الحسن، جوی کلارک، لاروی ایونز، تایمل میلز، جیمی نیشن، عمران طاهر، رضا هنډریکس، تبریز شمسی، چارتا اسلنکا او ایون لویس هغه لوبغاړي دي چې د سږ کال په پی سی ایل ډرافټ کې وانخیستل شول. د پاکستان سوپر لیګ یا پی سی ایل سیالیو لسم پړاو به د روان 2015 میلادي کال د اپریل میاشتې په 8 نیټه پیل او د می میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي.